وروسته له هغه چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، روسیې د کابل سره د منځلارو اړیکو په ساتلو او په هغه هیواد کې د نړیوالو غونډو ته د اسلامي امارت د چارواکو په بللو سره د کابل او مسکو ترمنځ واټن کم کړ. د روان کال د خبرګولې یا جوزا په 14مه روسیې ګل حسن په مسکو کې د اسلامي امارت د سفیر او شاژدفیر په توګه ومانه او وروسته په یو زړور اقدام کې د روان کال سرطان په 12مه لومړنی هیواد چې په رسمي ډول یې اسلامي امارت په رسمیت پیژانده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو یې پرانیست. اوس روسي رسنیو راپور ورکړی چې نن ماښام د مسکو په وخت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ځینو هیوادونو د اسلامي امارت سفیر ګل حسن په ګډون د سفیرانو باورلیکونه ومني. کارپوهان د اقدام د نړۍ د هیوادونو لپاره یو ښه هڅه ونه ګڼي چې په رسمي ډول اسلامي امارت په رسمیت پیژني. یک گام مهم دیپلماتیک است که میتواند روابط افغانستان با روسیه را بیشتر از پیش تقویت نماید، ضمنش کشورهای منطقه و جهان را تشویق نماید تا بیایند با افغانستان همانند روسیه رسمی تعامل داشته باشند و همچنان در سطح منطقه جایگاه اقتصادی و سیاسی افغانستان را تقویه میکند. په تیرو 4 کلونو کې د کابل او مسکو ترمنځ سیاسي اړیکې څو اړخیزې وې، لکه په رسمیت پیژندل، سیمه ییز امنیت، د هغه هیواد د منع شویو ډلو له څخه د اسلامي امارت لرې کول او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د اړیکو غونډو جوړول. روسي چارواکو په وار له کابل سره د سیاسي اړیکو پراخول، د سیمه ییز امنیت د پیاوړتیا، له ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د یو لارې په توګه یاد کړي دي. روسیه تل د اسلامي امارت په ملاتړ ولاړه ده او په نړیوالو غونډو کې د نړۍ په تیره د امریکا له نیوکو سره څرګند دریځ نیولی دی. د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګل کول د روسیې لخوا په مکرر ډول د افغانستان د ننګونو د حل لپاره د روسیې او امریکا د اړیکو د ناکامۍ دلیل په توګه نیوکه شوي دي. با وجود آن که بعد از به رسمیت شناختن امارت اسلامی توسط روسیه باعث یک کشور بالقدرت جهان و در همسایگی افغانستان پیشرفت قابل ملاحظه بین روابط دو کشور و یا مساعدتایی که باید توقع مردم افغانستان و روسیه صورت نگرفت، اما به هر حال چون یک کشور بالقدرت است و افغانستان هم نیاز داره و روسیه هم. روسیه او افغانستان د سیاسي همکارۍ سربیره د خو اقتصادي اړیکو د جوړولو توان هم لري. د دواړو هیوادونو د چارواکو سفرونه د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو، د اقتصادي غونډو د جوړولو، د افغانستان په قانونو کې پانګونې او د کابل او مسکو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره د دواړو هیوادونو لخوا په اقتصادي اړخ کې د پام وړ اقدامات دي. روسي چارواکو تل ویلي چې د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او زیربنایي سکتورونو کې همکاري د افغانستان لپاره د مسکو د راتلونکي لومړیتوبونه بلل کیږي. روابط افغانستان با روسیه بیشتر از هر وقت دیگر بهتر و خوبتر شده و بیشترین مواد نفتی افغانستان هم از طریق روسیه به افغانستان میاد و روسیه هم خیلی علاقه‌مند هست تا در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری بکنه، از جمله رای آهن و معادن، و همچنان روسیه خیلی علاقه‌مند هست تا از طریق افغانستان مواد نفتی و گاز به کشورهای جنوب آسیا ارسال بکنه. د یادونې د اسلامي امارت تل ویلي چې د متوازن او اقتصادي پلوه چلند په ساتلو سره د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د نړیوال شهرت نشتوالی د ځینو هیوادونو په مطلوب لیست کې د اسلامي امارت د ځینو لوړپوړو چارواکو نومونه او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګل کول په تیرو 4 کلونو کې د کابل سره د ننګونو بلل کیږي.